الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیرت انبیاء علیه الصلاة والسلام د درسونو په لړۍ کې مونږ لس درسونه مخکې وړاندې کړل او په تیرو درې درسونو کې اتم، نهم او لسم کې د حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام او په لسم درس کې موږ د سیدنا اسماعیل علیه السلام سیرت او د ژوند ته مختصر او لنډ شانته اشاره وکړله او هغه څه شیان چې ضروري او لازم بیان کړه. دې په ضمن کې موږ اوس ولسم درس چې کوم یو دی دا به د حضرت سیدنا لوط علیه السلام په باره کې. دلته مخکې د درې درسونو کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سیرت چې موږ بیانول هلته دوه درې ځایه د لوط علیه السلام خبره ذکر شو راغله، نو ځکه مخکې هم یادونه شوې ده. اوس موږ د ده مکمل جدا درس په دې خاطر ترتیب کې چې د لوط علیه السلام په باره کې سره مکمل معلومات ولري. نو ځکه دا درس ولسم درس ان شاء الله د مونږ د حضرت سیدنا لوط علیه السلام په باره کې دی. نو هغې کې قرآن عظیم شان کې د لوط علیه السلام نوم 28 ځایونو راغلی، یعنی په 14 سورتونو کې د قرآن عظیم شان په 14 سورتونو کې 28 ځایه د حضرت سیدنا لوط علیه السلام نوم ذکر شوی راغلی دی. یعنی دا ډېره غټه خبره ده چې د یو پیغمبر نوم دومره قرآن عظیم شان کې یاد شي. دویمه خبره ده چې دی په کوم ځای کې پیدا شوی او مخکې دا درسونه تقریبا لږ د شي یادونه شوې وه چې لوط علیه السلام پلار تارح نومېدلو. نو د تارح چې و دوی چې درې زامن و لکه آذر چې موږ تاسو، یو حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام یو زوی، یو حضرت بل زوی چې نومېدلو هغه هاران د چشمه هاران نومېدلو، او بل ناحور نومېدلو. درې زامن و، ناحور، هاران او حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام دا درې زامن و. نو ابراهیم علیه السلام په باره کې خو مخکې تفصیلي خبر وکړو ځکه د الله پاک پیغمبر و، او بل هاران ورور چې د هغه زوی به حضرت لوط علیه السلام و. نو د لوط علیه السلام د هاران په باره کې ځینې کتابونو عمران لیکلی دی چې یو زوی ابراهیم علیه السلام، بل زوی عمران یا هاران دواړه راغلي دي، او بل یې ناحور و. نو د ابراهیم علیه السلام وراره کېدلو د هاران زوی و لوط بن هاران یا عمران بن آذر، د فیصله سره سلسله نسب د ولادت په باره کې د فکس سنه خو ما درته ویلي چې دا ډېره مشکله ده په هغې وخت چې فکس سنه د چای، خو داسې معلومیږي چې د ابراهیم علیه السلام د 2000 قبل المیلاد شاوخوا کې حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام زیږېدلی دی، د هغه پیدایښت دی. دې نه لږ وروسته د ابراهیم علیه السلام او د حضرت لوط علیه السلام په منځ کې د عمر تفاوت ډېر نه و، ډېر زیات. وجه دا و چې ابراهیم علیه السلام نه دی لږ کشر و، خو دونه ډېر کشر نو داسې فکر وکړه چې دا د 2000 نه لاندې د 1900 او د 2000 په منځ کې حضرت سیدنا لوط علیه السلام پیدا شوی و. نو بیا په هغه خلکو کې چې اولین چا په دوی باندې ایمان راوړی، مخکې درس کې دا تقریبا لږ تېره شوې وه چې 2 کسانو په حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړو. یو حضرت لوط علیه السلام چې د وراره و د هاران زوی و، او یو د خپله مېرمن حضرت ساره دغه ایمان راوړلو. بیا چې کله د اور سوځولو مسله موږ تاسو ویلو، نو
اور سوځولو نه وروسته چې کله ابراهیم علیه السلام د اور نه راووتو ژوندی او بیبي ساره او لوط علیه السلام دواړو ایمان پرې راوړو نو د هغې نه وروسته بیا حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام وویل چې انی مهاجر الی ربي بس هجرت شروع کړ او لوط علیه السلام هم ورسره و بلکې د لوط علیه السلام بیبي ښځه چې کوم مېرمن هم ورسره وه نو دوی 4 کسان شو. یو روایت د شیرازي عام روایت دا ده چې خپله د دوی پلار آذر هم ورسره ملګری و. دا الکامل تاریخ الکامل علامه ابن اسیر چې کوم یو لیکلی هغې کې لیکلي چې خپل پلار آذر هم ورسره و خو دی چې کله شام ته ورسېدو حران ښار ته هلته دی وفات شو او په شرک په حالت کې وفات شو. په هر صورت دې ځنې دا د 4 کسانو خبره خو بیخي صحیح ده. حضرت سیدنا ابراهیم علیه السلام، حضرت بیبي ساره رضی الله تعالی، حضرت لوط علیه السلام او د لوط علیه السلام خپله مېرمن چې کوم دا 4 کسان ورسره ملګري وو. بس دوی لاړه د کوسا ښار کې چې دا ټول واقعات هلته شوي وو دا د اور د هغې ځای لاړه بیا د فرات د سیند نه تېر شو. اخوا ته مونږ ویلې چې د کوسا او د اور ښار چې کوم یو په غربي غاړه کې د فراتو 40 کیلومتره فاصله و. دلته یوه میاشت شاوخوا لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام وخت تېر کړی او د هغې ځای نه روان شو هاران ته. هاران اوس په د ترکیې په جنوب کې دی، مخکې په شام کې ثابت اوس ترکیې په جنوب کې یو ښار دی. دلته چې ورسېده نو دلته څه وخت تېر کړی د اور د ښار او د هاران د ښار ترمنځ تقریبا 900 کیلومتره فاصله ده. وبخښئ هاران نه، هاران په داخل د هغه کې دی د عراق په سرحد او د شام په سرحد کې اوس په هغه کې راځي جزیره کې راځي نو په داخل د عراق کې راځي او د شام کې راځي. نو بیا د هغې ځای نه وروسته بیا دوی حلب ته لاړه. حلب چې کوم یو دا 300 کیلومتر د حران او د هغه نه پورته مخ په شمال باندې دی. هلته یې څه وخت تېر کړی. بیا د هغې ځای نه راغله بیت المقدس. بیت المقدس خو هغې وخت کې نه و، قنعان په نامه باندې چې کومه منطقه وه. خو دا اوس چې بیت المقدس دی دغه ځای کې دوی واړول څه وخت یې تېر کړی او د دې ځای نه بیا لاړه مصر ته. مصر ته چې کله مصر کې څه وخت تېر کړی خو مصر حالات چندانې خوند ورنه کړي. بیرته را روان شو. په لاره کې هغه د پاچا خبره او د بیبي ساره خبره راغله. اخوانه بیبي هاجر هم ورسره ملګرې شوه. بیرته راغله فلسطین کنعان ته. چې کله کنعان ته راورسېد دلته سره لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام جدا شو. سره لوط ابراهیم علیه السلام بیر سبعه کې پاتې شولو او همدلته زیات په زیات همدې ځای کې بیا و او لوط علیه السلام د دې ځای نه روان شو مخ په شمال باندې د بحر لوط دا چې کوم یو بحر مردار چې ورته ویل کېږي د دې په جنوب کې 15 کلي وو، غټ غټ کلي وو. دغه کلو ته د هلته ورسېدلو په هغې ځای کې د په ځای شو هلته په همغه کې منطقه د صدوم کې. دا صدوم منطقه چې کوم یو ده د فلسطین اوس د فلسطین په خاوره کې یو بحیره د بحیره لوط یا بحیره مردار ورته یا ډیټ سی ورته ویل کېږي. د دې ډیټ سی په د جنوبي برخه بالکل جنوبي برخه کې هغه وخت خبره ده چې هلته 15 دانې غټ غټ کلي هلته موجوده په همغه ځای کې چې کوم ځای کې په اصطلاح سره بحیره مردار پرته وه. نو دوی چې کوم یو هلته دا 15 کلي چې کوم یو موجود و هغه کلي نومونه د کتابونو راخستي چې یو صدوم نومېده، بل سبعه نومېدل، بل عاموره نومېده، بل دوما، بل سعوه. دا لوی مرکز دی د 15 کلو چې کوم یو دا صدوم ښار و. نو خپله لوط علیه السلام د دې ځای نه روان شو د خپلې رمې او د خپلو مال او کوچ او ښځې سره. نو صدوم ښار چې د 15 کلو غټ مرکز و په دې ځای کې ځای په ځای شو واړول. الله پاک وایي چې په همدغه وخت کې چې کله د ابراهیم علیه السلام نه جدا شو مصر نه چې واپس راغله نو چې دې ته نجدا شو په دې وخت کې الله پاک دته نبوت ورکړی، پیغمبري ورکړه. نو بیا دې روان شو. دې ځای نه داسې یو خبره معلومیږي چې دته نبوت الله پاک په دغه عمر کې ورکړی. نو غالبا دغه وخت کې د عمر 40 شاوخوا به و، ځکه انبیا علیه السلام ته اصولا نبوت په دغه په 40 کلنۍ کې شاوخوا ورکړي. نو دی به د 40 کلنو او په ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې چې کله دلته راغی نو غالبا ټول هغوی لیکلي 8 کلونه وو. نو د دې دواړه چې سره یو ځای کې نو داسې معلومیږي چې لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه 40 کاله شاوخوا یا 15 شاوخوا کاله په دې نه کشر و. د دې دواړو روایتونو داسې معلومیږي چې ابراهیم علیه السلام په 8 کلین کې اسماعیل علیه السلام الله پاک ورکړي او لوط علیه السلام د اسماعیل علیه السلام د پیدایښت نه 1 کال یا 2 کاله مخکې ترې جدا شو. نو چې دته نبوت په دغه وخت ورکړی شو چې کله د صدوم ته تلو نو معلومیږي چې د وخت کې د 40 دغه کلونه وو. نو 40 کال یا 40 یا 42 دغه کلونه د ابراهیم علیه السلام نه د کشر. نو د چې کله روان شو صدوم ته الله پاک دته نبوت او پیغمبري ورکړه او دته باقاعده وحی شروع شو. د صدوم کې هلته ځای په ځای شو. د صدوم ښار چې کوم یو په دې کې علامه ابن اسیر رحمه الله علیه لیکلي دی چې دلته 4,000
کسان یعنی دا د صدوم په ښار کې چې مجموعاً 4,000 کسان په همدې منطقه کې اوسېدل چې دا جنوب د بحریمیت یا بحر لوط چې ورته ویل کېږي دې ښار کې دلته اوسېدل. دلته چې دوی لاړه دلته نو خپله ښځه چې کوم مېرمن وه هغې هم ایمان پیرانه وړو، صرف د لوط علیه السلام اولاد. یعنی صحیح خبره همدا ده چې د دوی په دې ځای کې اوسېدلو کې صرف د خپلې لورګانې او لورګانې 3 لورګانې په روایتو کې چې 3 لورګانې او نارینه اولاد یې نه لرلو. لوط علیه السلام همدا 3 لورګانې وې، همدغه لورګانې ورسره وې، هغه ښځه هم ورسره په اصطلاح سره مخالف وه. چې کله دوی هلته ورسېدل په داخل د هغه کې منطقې ته، نو هغې منطقې خلک چې کوم 3-4 خبرې ورکوي. لوط علیه السلام چې کوم قوم ته الله پاک قوم لوط چې ورته ویل کېږي دې ته چې الله پاک لېږلی و، نو دوی کې څو شیان مشکلات و، څو هغه پکې په اصطلاح سره ګناهونه. یو ګناه دا و چې دوی بت پرستي او شرک، دا یو خبره و. دا عام خلک چې دلته بت پرستان او هغه یو مسله پکې دا و، بت پرستي او شرک او کفر. دویمه خبره پکې دا و چې دوی کې لواطت عام و، بیخي دا عام بیخي عام خبره پکې و. درېیمه خبره پکې چې قرآن عظیم شان کې آیاتونه باقي دلته انشاءالله بیا وروسته د تلاوت کوو درته، هغې کې راغلي دي چې دوی یو بل کار هم کول چې بس لارې بیا شکولې، په لاره کې به کېنستل، دا بیا کول. او په لاره کې کېنستلو په باره کې علامه ابن کثیر یو بل خبره هم راخستې ده. دوی به د لاره کې ناست او چې څوک به مسافر راغی بس ریسار به کوي، لواطت به ورسره وکړي. دومره بد خلک وو، بس چې هر څوک مسافر به ګیر کې هغه ځای کې به ریسار کې لواطت به ورسره کول. بس دا هم پکې وو. او بله خبره دا وه چې په خپلو مجلسونو کې غونډې، چېرته به دوی مجلس و، دوی به غونډې کوي. دې کې 3 روایتونه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کړي دي چې یو خو به دا و چې دوی به هلته چې کېنسته نو بس یو دم بیا یو جګ او پر ټیټ کې او بس لوڅ بیا کې او راوبې غورځول. حتی د عام مجلس کې به ټول خلک ورته کتل لکه زناورو په شان، لکه حیوانات چې داسې یو په بل باندې په اصطلاح سره خطل او لواطت به پې کول. دا بدبختي پکې وه چې پردی سړی به راغی به هم ریسار کړه. او بل ویلې عام بس دا موږ او تاسو چې باد ایستل تیزونه ورته وایي، دا بیا په دې مجلسونو کې بس لګیا به درز و خپ پې شروع کړه غر وپر. دغه بدبختي پکې وه. نو قرآن عظیم شان کې چلته راځي چې تاسو 2-3 کارونه کوئ. دلته قرآن شریف کې راځي عنکبوت صورت کې ائنکم لتأتون الرجال، یو ګناه دا معرفي کړې ده چې تاسو نارینه ته د جنسي د اشباع په خاطر باندې راځي. یو وتقطعون السبیل، او بل تاسو لارې شکوئ. دا ډاکوان چې موږ ورته وایو دا یې کول. وتأتون فی نادیکم المنکر، او بل بد کارونه، بد اخلاقه کارونه په خپل مجلسونو کې او په خپل هغې کوي. د شرک او کفر نه علاوه دا 3 خبرې قرآن عظیم شان یاد کړي. یو دا چې لواطت، دویم دا چې لارې شکول، او دریم دا چې په مجلسونو کې بس بد منکر غیر اخلاقی کارونه به دوی کول. دې 3 وړه دا 4-5 امراض په دوی کې و، شرک او بت پرستي او کفر او د لارې شکول، لواطت کول، او بل په مجلسونو کې بد اخلاق کارونه عمل کول. نو لوط علیه السلام دې قوم ته چې کله الله پاک ولېږلو نو دې ورخې دوی ته شروع وکړله په مجلسونو کې په ټولو ځایونو کې ورته ګورئ دا کوم کارونه تاسو کوئ، دا خو ډېره بده خبره ده. الله پاک تاسو ته خپل تعلیمات کې انشاءالله دلته راځي چې اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، چې دوی خپل ورور دوی ته ویل چې لوط علیه السلام چې ولې د الله پاک نه ویریږئ، انی لکم رسول امین، زه د تاسو لپاره امین پیغمبر یم، فاتقوا الله واطیعون، تاسو د الله نه ویریږئ، زما اطاعت وکئ. تاسو چې کوم لاره نیولې دا خو ډېره خطرناکه لاره ده. او بل آیات کې راځي سوره اعراف کې ولوطا اذ قال لقومه، لوط علیه السلام خپل قوم ته ورته ویل اتأتون الفاحشه، تاسو داسې فاحش او بد کار کوئ ما سبقکم بها من احد من العالم، په دې عالم کې هیچ هم دا کار نه کړی. چې لوط علیه السلام د قوم نه د دې کار نه مخکې بالکل دا لواطت هیڅ موجود نه و. نو ځکه دلته ورته وایي چې تاسو داسې یو کار کوئ چې په دې عالم کې بل دا بد کار چا نه دی کړی، تاسو ولې داسې ظلم کوئ. بل آیات شریف کې سورة شعراء کې راځي چې اتأتون الذکران من العالمین، تاسو د جنسي خواهش د پورولو د پور کولو لپاره د نارینه‌و سره هغه کوئ. وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجکم، حال دا چې الله پاک په فطري لحاظ باندې د بشریت د نسل د بقا په خاطر باندې تاسو ښځې پیدا کړي دي او د تاسو د جنسي تقاضا د پوره کولو لپاره هغوی دي. نو هغه ولې نه کوئ چې تاسو هغه کومه فطري او سمه او حقیقي لاره ده. بل انتم قوم عادون، تاسو تجاوز کار خلک یې، د حد نه تېرېدونکي خلک یې، بالکل هغه انساني فطرت او شرافت
ثقافت هم عقل اندر کې نشته دی. نو بیا بل آیات کې راځي چې اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق ربکم من ازواج بل انتم قوم عادون. تاسو خو ډېر تجاوز کار خلک کې انکم لتأتون الرجال، آیا تاسو راځئ نارینه و ته د جنسي غرض په خاطر باندې وتقطعون السبیل او لارې کوئ، ډاکوان کارونه کوئ او بلکې خلک مسافر کوئ او لواطت سره کوئ. وتأتون فی نادیکم المنکر، او په خپلو مجلسونو په دې کې منکر کارونه بد اخلاقه کارونه کوي. دا د دې قوم دپاره د حضرت لوط علیه السلام د نبوت ثبوت او د هغه تعلیماتو خلاصه ده. نو قوم د دوی سره چې قوم دا خبرې کله واورېدې، نو قرآن عظیم شان د قوم هغه را نقل کړي دي چې قوم د دوی سره بیا څه وکړه، څه عکس العمل یې وښودلو. نو قرآن عظیم شان سوره اعراف کې دا خبره راځي وما كان جواب قومي لن قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. نو خلق ویل د قوم جواب دا و ویل چې اخرجوهم من قريتكم، دا خلق دې کلی نو باسي، دا ځان پاک کوي، موږ خو لواطت کې مختیو، دا خلق دا کار نه کوي، بس دا وباسي. دا د موږ د مزاج سره، د موږ د کلتور سره، د موږ د فرهنګ سره، د موږ د هغه سره نه جوړیږي چې نه جوړیږي. بس اخرجوهم وای باسي، بس هیڅ لري کې د کلی نو باسي، دا ځان پاک کوي. نو یو عکس العمل دا یو خبره و چې سوره اعراف کې یو اتیم آیات کې الله پاک را نقل کړي. بل خبره دا ده قالوا اولم ننهك عن العالمین. دویمه خبره دا و چې لوط علیه السلام به دوی ته خبرې کولې، ورته چې ګوره دلته خلک راځي، میلمانه راځي، خلک راځي، مسافر وبال دي، هغه غریبان د کلی تراشه او د کلی کې یا ما میلمانه شي تاسو میلمانه شون تاسو هغه ورته ویلي چې ګوره لوط علیه السلام باندې یو پابندي دا چې ته به یو کار کې میلمانه به تا کار نه راځي، او که میلمانه راغله مونږ چار څه ورسره وکړه بیا به شکایت نه کوي. ته به میلمانه نه راولې، میلمانه پرېږده مونږ ته، مونږ چار څه ورسره کوو، ته به میلمانه راولې. نو لوط علیه السلام ورته دا خو ډېره بده خبره ده، ما میلمانه راځي، ما میلمانه راشي، تاسو ما میلمانو ته شرموئ. نو بس دوی به دا یو خبره ورته کوله چې قالو ویل به دوی اولم ننهک عن العالمین، آیا ته مونږ نه یې منې کړی چې میلمانه مه راولې، میلمانه چې راځي مونږ کره به راځي، تا کره به نه راځي. بله خبره چې سوره البقره شعراء کې راغلې دغه دا ده قالوا لئن لم تنتهي یا لوط لتكونن من المخرجین. کې په لوط کې خپل خبرونه نه ګرځي چې میلمه در کړه راځي او موږ ته نصیحتونه کوي، نه د نصیحت منو نه به میلمه راولي. خو کدا کار نه کوي لئن لم تنتهي کنه منې کېږي د خبرې نه لتكونن من المخرجین، بس وباسو دي کلی نه دی وباسو دي خدي شړو دلته تشه کې څه بلا غواړي دلته پروت به په منځ کې، بس دا دی. بل قرآن مشان سوره عنکبوت کې دا راځي چې فما كان جواب قومي لن قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. چې کله د دوی خبره ډیره غټه هغه ته ورسېدله، یعنی څو ځلې سره دا تکرار دا خبرې راغلي او لوط علیه السلام دوی ته نصیحت کولو، دوی به نصیحت نه منل. بالاخره بس د قوم ورته ویل چې نور نه کیږي، بس اڅه چې ته وایې چې الله پاک ګوره که تاسو د عمل کوئ نه الله پاک به تاسو عذاب نازل کړي. لوط علیه السلام به ورته ویل، بیا به دوی ورته ویل چې بس چې اخر خبره ډیره هغه ته ورسېده آخري حد ته، نو بس ورته چې بس چا څه وسه رسېږي. لکه نور انبیا موږ مخکې ویلې نور انبیا علیه السلام ټول هم دغه خبره دی خپل قومونو ته کوله چې ګورئ دا لاره چې تاسو نیولې دا خو د عذاب لاره ده. نو بس دوی به ورته ویلې چې راوړه اته چې کوم عذاب کوي، دوی ته وایي چې ائتنا بعذاب الله، که چېرته رښتیا ته د رسول یې رښتیا پیغمبر او رښتیا د ستا خبرې صحیح دي، نو بس عذاب چې تا راوړي موږ پرې ډاروې راوړه که نه ان كنت من الصادقین، که ته رښتیا پیغمبر او رښتیا دا خبرې رښتیا چې موږ په عذابوي نو عذاب راوله. بس آخر خبره دا ورته وکړه، نور یې دی نه نور خبره خلاصه شوله چې موږ او تاسو ترمنځ د ډېرې کیسې نه کېږي چې څه کولی شو. ای موږ او تاسو پښتنو کې چې کله داسې یو زیات یو خبره ورسېږي ورانۍ ته ورسېږي نو بیا وایي چې لا استخلاص. موږ په دې وطن کې موږ چې ماشومانو خلکو ویل هغه وخت د لندن ډېر مشهور و، لندن لرې به و هغې وخت کې ډېر لرې و، اوس بیخي نږدې دی چې لا تر لندنه خلاص لندن به چې معنا ډېر او رښتیا هم ډېر لرې دی، خو دا خو تیارې معیارې راغلی اوس اذان شو. موږ خلکو به چې چاته به ډېر غوسه راغله چې ورته چې بس لاس تر لندنه خلاص، او ځینې خلکو چې لاس تر دکن خلاص، د دکن په هندوستان کې چې دی نو دا دوه شیان موږ قوم د خلکو کې رواج و چې لاس تر لندن خلاص او لاس تر دکن خلاص پورې څه کولی شي. بس دوی ورته ویلې چې بس اوس نور نو موږ او تاسو سره خبرې نه کوو، نور هغه نه کوو، لاس تر دکن او تر لندن خلاص چې څه کولی شي څه چې وایي هغه وکړه. بس دې زیاته خبره ورسېدله، بس نور چې نو بس لوط علیه السلام قرآن عظیم شان کې راځي چې لوط علیه السلام الله پاک ته هغه وکړه دعا وکړه چې خلک خو هېڅ نه اصلاح کېږي بدبختان. او بل غټه بدبختي دا چې خپله ښځه هم د دوی سره ملګرې وه، صرف د دوی خپل 3 لورګانې چې په روایتو کې راځي دا دوی صرف ایمان پر راوړل، نور هېچ چا د بدبختانو کې ایمان نه راوړل.
بس نو لوط علیه السلام الله پاک ته دعا وکړه چې الله ما او داس ما کورنۍ اهل چې دا دینه نور خلاص کړي دا خلک خو بیخي د بخت خلک دي نو بس چې کله لوط علیه السلام دعا وکړه الله پاک ته نو الله پاک عزوجل د عذاب فیصله وکړه خو د عذاب فیصله د اسانه الله پاک نه کوي چاته نو جبرئیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا علامه ابن اسیر دا روایت را نقل کړی چې د درې غټ فرښتې دي الله پاک مقرب ترین فرښتې جبرئیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا درې وړه فرښتې راولېږلې ورته وایي چې تاسو اول لاړ شئ هغه ته ابراهیم علیه السلام ته اول زیری ورکوي د اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام چې وروسته د یعقوب علیه السلام داسې دې روایت نه داسې معلومه دا قرآن شریف کې آیات دی باقاعده دلته وایي انشاءالله نو اول ورشي ابراهیم علیه السلام ته نو ابراهیم علیه السلام ته ورشي د اسحاق علیه السلام او بیا د اسحاق علیه السلام د زوی یعنی د المسیح یعقوب علیه السلام زیری ورکوي چې الله پاک به تاسو ته داسې اولاد درکړي نو دا اوله خبره جبرائیل علیه السلام ته وکړه او بیا ورته ویل چې ابراهیم علیه السلام نه چې کله وزګار شئ بیا به لاړ شئ لوط علیه السلام قوم ته هلته به ورشئ هلته به تاسو د ډېرو ښایسته او ښکلو هلکانو په شکل ځوانانو چې ګیرې نه راغلي داسې هلکانو په شکل ورسئ چې دوز به پشتاره دا خلک ورسئ موږ خلک وایي دوز به پشتاره یعنې تیار هغه د غلا شی ورسره وي چې وینسئ نو بیا به دا دلیل قایم شي چې الله پاک چاته عذاب نه ورکوي په اسانتیا باندې ډېر صبر ورسره کوي نو دا خبره قرآن عظیم شان کې اوس دا راغلی باقاعده په سوره الطور کې سوره زاریات کې وبخې ډېر د شپږ سپارې اخر صفحه چې کوم یو د اخر صفحه بالکل دې کې دا راغلی دی آیاتونه راغلي چې بس ابراهیم علیه السلام ته دا درې وړه راغله جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا راغله خو د ډېرو ښکلو خلکو په شکل د هلکانو په شکل دته نه راغلي د خلکو میلمنو په شکل راغله ډېر ښایسته ګلالي خلک فرښتې وې د الله پاک نو بس راغله ابراهیم علیه السلام علامه ابن اسیر دا خبره راخصې ده چې وایي 15 ورځې کېدلې چې ابراهیم علیه السلام ته میلمانه ورغلي او د دغه عادت دا و الله پاک پر هغه روزي ورکړې وه ښې پرېمانه رمې ورڅې لرل نو دی به بې میلمه به هېڅ ډوډۍ نه خوړله بې میلمه هېڅ ډوډۍ 15 ورځې دا بیچاره هم داسې ګرځي که کله لږ یې خوړله داسې اندازه چې مطلب هغه حوصله یې پوه شي خو داسې ډوډۍ نه خوړله چې او زړی پې هغه شي نو بس میلمه پسې به ګرځه حتی بیرون به ووتلو ګرځېده لاره کې که څوک وي بس رسار به کې ځان سره به ډوډۍ به ورسره خوړله نو 15 ورځې وایي چې سر په سر هغه نه ورغلی میلمه نه ورغلی د ابراهیم علیه السلام کره نو زړی ډېر تنګ و ډېر خفه و چې دا میلمه ولې ما کر نه راځي نو قسمتي 3 کسان نه پیدا شو ښایسته ښکلي خلک و ابراهیم علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې څنګه بس مهمانخانه کې په اصطلاح سره کوم ځای کې د میلمنو ځای و هلته کېنوله منډه کړه بس دستي خوسکۍ راونیولو تنکۍ خوسکۍ او زرې حلال کې او زرې ورید کې او کباب کې او بس راوړو 3 دې کسانو ته کېنول چې 3 میلمانه و دې هم ورسره کېناستو اوس خو هغه پرېښتې هغه د خوراک هغه نه و بس یو هم لاس نه ورتېرې هغه کباب ته چې کوم هغه کې ورته راوړی و هغو ډېر خدمت کړی او خوسۍ حلال که دستي کباب که خلکو ته راوړی میلمنو خدمت یې خپله شروع کړه نو لا تصل الیهم دوی لاسونه نه ورنږدې کول فاوجس منهم خیفه نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې شک پیدا شو ویره پیدا شو هلته بیا په دې قوم کې داسې عادت دی موږ پښتنو کې هم کله داسې څوک چې چا سره سخت دښمني لري بیا ډوډۍ نه خوري ورکره بس نو هلته عادت دا و چې چا به د چا ډوډۍ نه خوړله نو دا معلوموي چې دا دښمن دی او دا هغه نه دی دوست نه دی نو بس د خلکو 3 وړو لاسونه ور وړاندې که وشي نو بس فاوجس منهم خیفه بس د ابراهیم علیه السلام په زړه کې ویلې بس هغه پیدا شو شک پیدا شو دا څه بلا دي دا خو میلمانه نه دا خو دښمنان راغلي بس په ملای کې پوه شوې ته پته هر سړی چې وویرېږي دستي پوهېږي هغه کې نو بس نو ملایک ورته ویل جبرائیل علیه السلام معمول خبر کې لا تخوف نو ورته ویل چې ویرېږه ما مونږ د الله پاک فرښتې یو زه جبرائیل هم دا میکائیل د اسرافیل خو نه پېژني انسان څه خبر دی دې نه داسې معلومېږي چې انبیا علیه السلام علم غیب نه لري علم غیب چې لرلی جبرائیل علیه السلام ورته مخامخ ناست دی اسرافیل علیه السلام ورته مخکې ناست دی میکائیل علیه السلام ورته او ظالمانو هغه خلک وایي چې انبیا علیه السلام علم غیب لري نو دغه د خو دې وګوري که نه قرآن عظیم شان صریح آیات دی چې جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام ورته مخامخ ناست یو خوسۍ ورته اول ونه پېژنل چې دا ملایکې دي ونه دا علم غیب چې لرلی ولې ونه پېژنل بیا چې کله هغوی لاس نه ورنږدې کوو بیا پوه نه شو چې دا فرښتې دي درېیم دا دی چې هغوی بیا خپله ورته ځان معرفي کوي چې موږ فرښتې یو نو ایله یې وپېژندلې نو لږ خو عقل نه کار پکار دی چې
چې قرآن مشان بار بار همدا خبره کوي چې هیڅوک بغیر د الله نه علم غیب نه لري. باقاعده ګورئ د ابراهیم علیه السلام چې علم غیب نه لري، رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده سوره اعراف کې 108 آیات چې زه په علم غیب باندې نه پوهېږم. نو دا خلک ولې په دې کې تخته دي چې الله پاک یو څه وایي او دوی دا بل څه وایي؟ دا خو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله پاک سره مقابله ده او د کتاب د خدای سره مقابله ده چې سړی کوي چې وایي چې نه لري او ته وایي چې لري. نو دا څه وایي؟ دا خبره چی ده؟ جبرئیل علیه السلام راغلی، میکائیل علیه السلام راغلی، اسرافیل علیه السلام راغلی، مخامخ ورته ناست دی او بیا د سیدنا ابراهیم علیه السلام مقام مرتبه د الله په وړاندې څومره دې ته ابو الانبیا ویل کېږي، خلیل الرحمن دی، خلیل الرحمن. خو خلیل الرحمن په دې نه پوهېږي دا جبرئیل دا میکائیل دا اسرافیل او دستي ورته خوسي حلال کې ولې خوسي حلال چې علم غیب له دې دونه نه پیدلو چې دا اوس پرېختي دی خوراک نه خوري او په دې نه پوهېږي چې دا خلک دښمنان دي که دا دوستان دي. نو ولې ته نه وېرېدلو؟ اوس لږ عقل لږ منطق او عقل پکار دی چې انبیا علیه السلام هېڅوک هم په دې دنیا کې بغیر د الله نه علم غیب نه لري، بلکې نبأ الغیب لري چې الله په خپله انبیا علیه السلام ته ځینو خلکو ته ځینې شیان وښیي هغه شته. او علم غیب چې عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، چا سره د علم غیب کلیان نشته الا هو مگر د الله سره شته. نو صریح آیات کې ولې خلک تعویلونه کوي؟ د الله د کتاب سره مقابله، د الله پاک د هغه سره مقابله کول خو بده خبره ده چې الله پاک یو څه وایي او ته دا بل یا بې ضروره د پورته زور کوي، داسې خو دې نه کوي خلک. نو بس جبرئیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام چې کله د ابراهیم علیه السلام دا ویره ولیده، دا ترس یې ولیدلو چې ویرېدلو دا خو چې لا تخف ویرېږم، موږ خو د الله پاک رسولان یو پیغمبران یو او موږ تا ته راغلي یو. نو په دې وخت کې چې کله دوی دا خبرې سره کولې نو بیبي ساره رضی الله راغله د دروازې خوله کې ولاړه ده چې د ابراهیم علیه السلام او د خلکو باندې کې دا خبرې شروع شوې. نو په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام ویلې دا به نماینده سخنګوی د دې پرښتو همدی و. د جبرئیل علیه السلام ورته ویلې چې خبره دا ده مونږ دوه خبرې تراغلیو، دوه خبرو تراغلیو. اوله خبره دا ده چې مونږ تا ته زیری درکو په اسحاق علیه السلام، ته به الله پاک اولاد درکړي. وایي چې په دې وخت کې ګرچې علامه ابن اسیر دا هغه لیکلی ده چې په دې وخت کې د حضرت ابراهیم علیه السلام عمر چې 100 کاله خو دا صحیح نه دی، بلکې دا صحیح خبره ده چې اسماعیل علیه السلام د اسحاق علیه السلام نه 13 کاله کشر و. نو شپږ اتیا کې تقریبا ټول روایت صحیح اتفاقي دی چې په شپږ اتیا کلنۍ کې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ورکړي. نو بیا 14 یا 14 کاله بعد چې هغه راځي تقریبا 100 کاله عمر راځي، په دې وخت کې به اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام الله پاک ورکړي. نو دغه تقریبا د عمر د 100 کلو او د بیبي ساره عمر په دې وخت کې 80 کلونه و. 80 کاله عمر خو بوټی بیخي دا موږ اوس خو 80 کلونه کې بیخي د ځمکې نه مشري کېدلی دونه هغه شوي بوډۍ شوي. نو ویلې بیبي ساره هم هلته په دې دروازه کې ولاړه وه. نو چې دا خبرې واورېده چې ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام وایي چې تا ته به الله پاک او اولاد درکوي، اسحاق نومیږي، او بلکې اولاد خو نه المسیح هم درکوي، هغه د هغه زوی به یعقوب نومیږي. نو په دا خبرې ورسره وکړي یعنې د زوی خو لا څه کوي چې زوی به درکوي الله پاک په بیا د دغه زوی ته بل زوی ورکړي چې به یعقوب نومي هغه ستا المسیح. دا خو ډېره غټه خبره. فضحکت فبشرناها. نو بس کله چې دا خبرې وکړه نو بیبي ساره بس وخندل او بس دا الله چې داسې هغه کې ټپ ورکړي دې تندي ته او په دې 80 کلنۍ کې ماته به الله پاک اولاد درکړي. دا به څنګه یو خو دا خبر و چې دا ناممکن څنګه کېدی شي، دویم دا خبر و چې په دې عمر کې خو د ماشوم را پیدا کېدل خو دا خو ډېره سخته مسله ده، ښځه خو ډېره په عذابېږي دې سره. نو جبرئیل چې دې کله دا ټک ورکړی دی تندي ته او هغه یې وکړه. نو جبرئیل علیه السلام ورته وایي چې اهل بیت ولې هغه کوي الله پاک چې ورکوي نو دې کې څه خبره ده؟ بس ته په دې کې څه اوس مشکل لري چې الله پاک یې درکوي او ته وایي چې دا به څنګه چل شي؟ څنګه موږ به ووایو بس الله پاک فیصله کړې همداسې. یو خبره دا شوه. نو دې ته زیری ورکړی د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام. یو خبره دا شوه. اوس دویمه خبره چې نو جبرئیل علیه السلام ورته دویمه خبره دا ده چې موږ ځو سدوم ته او د قوم لوط باندې چې سدوم دا 15 ښارونه یې دا ورانه وو، بس دې باندې د الله پاک د عذاب فیصله شوې ده. بس دا کار کوو او دا فیصله شوی، بس دا خلک به ختمیږي، دا به ورانیږي، د منځه به ځي. نو ابراهیم علیه السلام ورته چې ګوره په کوم کلي کې چې دا هغه راخستی الله بن اسیر چې کوم کلي کې 50 کسان مؤمنان یې تاسو په هغې باندې عذاب راولی وي چې نه وی چې 40 وی چې نه وی چې 10 وی چې نه وی چې 20 وی چې نه وی چې 10 وی چې نه.
نو هغه ورته وایي چې ګوره دی خو د خدای پیغمبر لوط علیه السلام دی او د هغه اهل بیت دې ورکوي، نو تاسو څنګه په دې باندې هغه کوئ عذاب راولئ. نو لوط جبرائیل علیه السلام ورته ویل چې ابراهیم ته هغه کېږه موږ په دې پوهېږو، موږ ته معلومات شته چې هلته څوک دي، موږ پوهېږو لوط علیه السلام دی او د هغه لورګانې د هغوی مؤمنان دي، هغوی باندې موږ عذاب نه هغه ته نو وباسو. داسې نه دی چې اوس د عذاب د خدای نصیب هغه به راځي بې پوښتنې او بې هغه نه را. موږ ته الله پاک امر کړی دی چې تر څو پورې په دې خلکو باندې لوط علیه السلام 4 ځلې شهادت نه وي ورکړی، 4 ځلې شهادت د ګناه او د بدۍ تر هغه به تاسو عذاب نشته دی، د چا اسانه دی. الله پاک عذاب چا باندې چې اسانه نه راځي. الله پاک د بخلو دپاره پلمه او بهانه غواړي، د بخلو او د هغه دپاره پلمه او بهانه غواړي، د عذاب دپاره پلمه نه غواړي، د عذاب دپاره پوخ دلایل غواړي، پوخ دلایل غواړي چې بالکل دوز به پشتاره او سړی ورسي نو بیا یې الله پاک عذاب ورکوي. مفت الله پاک عذاب چاته نه ورکوي، ځکه چې دا خو د الله پاک رحم خو ډېر زیات دی که نه. نو په دې خاطر باندې ورته ویل چې ابراهیم ته ډېر هغه کېږم موږ سره شخېږم او بس فیصله شوې ده. خبره دا ده موږ په دې پوهېږو چې لوط شته، دغه کې اهل بیت شته، هغه ته نو وباسو. صرف ښه ځای چې د هغوی ملګري دا به هغه به پکې تباه کېږي، نور موږ وباسو ته ورخطا کېږم. نو بس دلته خو دا خبره خلاصه شوله. 2 خبرې وشوې. ابراهیم علیه السلام ته د اسحاق علیه السلام زیری ورکړه شو او د اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب او د به بیا زوی کېږي یا بیت المسیح هغه به هم کېږي. 2 کسانو هغه یې ورکړې سره 2 نسلونو. بس یې دې ځای نه روان شو. چې کله روان شو دلته خو د سړیو په شکل راغلي وو، ښایسته ښایسته ګلالي سړي وو، خو چې دې ځای نه روان شو وزي صدوم ته نو بس شکلونه یې بدل کړه. دا بیا 3 کسان شو او دا 3 وړه بالکل تازه ګیري نه دي راغلي او دومره ښایسته چې بالکل بیخي نمونه غوندې ولکه موږ د خلکو برو لکه لمر غوندې ځلېدل داسې خلک وو. دوی دې ځای نه روان شو. چې کله روان شو 2 روایتونه دلته کتابونه راخست. یو روایت دا دی چې کله چې دوی صدوم کلي ته ورسته نو لوط دوی خو ملایکې وې چې بار سوړه ننوتی شوې نو څه مشکل خو نو اوس یو دم راغلی دی. لوط علیه السلام په خپل پټیو کې کار کوله، په دې ځمکه کې لګیا و، مشاور چې کول بس چې 3 هلکان بالکل ښایسته هلکان چې بالکل ښایسته بس دا یو دم راغلی د پټیو ته چې لوط علیه السلام ورته وکتل. ویل چې قرآن عظیم شان کې باقاعده راځي آیات شریف دی چې کله یې ولیدل سترګې پرې ولګېدې ډېر زیات خفه شو. وی چې کله یې سترګې پرې ولګېدې په دې هلکانو نو د لوط علیه السلام ته ډېر زیات خفه سیء بهم وضاق بهم ذرع. دا سینه بالکل تنګه شوه چې دا هلکان د کلي ته راغله د عادي خنزیر زامن خو دغه بدبخت انسانان دي، دا خو اوس دا خو ما میلمانه شو، اوس ما ته راغله دلته راغلی ما هغه ته او دا خو دا خلک داسې بدبخته خلک چې خبر شو اوس به دوی ته بیا بیاړی او دا به شرموي او زه به ومه دا به څنګه چل شي. وزیق بهم بس دا سینه بالکل ډېر سخت ډېره تنګه شو، ډېر زیات خفه شو. نو بس د وایي همدې روایت کې راځي د مېلمنو ته ورته ویل تاسو هم دلته کښېنئ. نو دا خو د هر چا ځمکې لرې هلته کښېنول پټې کړه ورته ویل چې ګوره تر ماښام تر تیارې پورې به تاسو نه راځئ. دا قوم ډېر خبیث قوم دی، ډېر خبیث قوم دی، ډېر 4 ځلې دا خبره یې تکرار کړه. هلته جبریل علیه السلام ته الله پاک ویلي چې تر څو 4 ځلې لوط علیه السلام په دې خلکو د ګناه شهیدي نه ورکړي تر هغه دا خلک نه هغه کوي. نو بس لوط علیه السلام دې مېلمنو ته ورته ویل جبریل علیه السلام میکایل علیه السلام اسرافیل علیه السلام دا خلک ډېر خبیث خلک دي، ډېر زناور او بدبخته انسانان دي، هغوی دغسې بدي لري. نو تاسو داسې وکړئ همدلته پاتې شئ چې کله ښه تیاره شو بیا به تیاره کې لاړ شو. یو روایت دا دی. بل روایت دا دی چې دوی چې کله د ښار دروازې ته راورسېدل نو د لوط علیه السلام لور ورسره مخامخ شوه. چې لور ورسره مخامخ شوه هغې ته ورته وایي موږ خو داسې مسافر یو او راغلي دوی کلي ته. نو چې جلۍ ورته وکتل چې هلکان خو ډېر ښایسته هلکان دي او دا قوم په هغه خو هغوی پوهېده چې دا دغسې بدبخت قوم دی. نو دې ته ورته وایي چې داسې وکړئ تاسو هم دلته ودرېږئ بیرون دلته پټ او زه ځم، زه به کور دلته شته دی، زه به یو ځل په منډه کور ته لاړ شم پلار به مې خبر کړم. نو را منډه یې کړه او لوط علیه السلام ته راغله ورته وایي چې پلاره 3 هلکان راغلي او ډېر زیات ښایسته او ښکلي هلکان دي او بس بیرون ولاړ دي، دا قوم که خبر شو دا خو بیا به کوي او بلکې مسافر دی وایي چې داسې کور شته چې موږ ورکره شپه وکړو. نو بس لوط علیه السلام غریب ډېر خفه شو چې دا خنزیران خو داسې خبیث خلک دي. خو بیا لور ته ورته وایي چې نه ته صبر وکړه چې کله تیاره شي نو تیاره کې به دا خلک راولو. نو هماغه خبره دا روایت سره تقریبا نږدې دي. نو بس چې ماښام تیاره شوه نو بس پسې ورغله دا هلکان جبریل علیه السلام میکایل علیه السلام او اسرافیل علیه السلام چې هلکانو په شکل کې و دی راوسته کور ته. چې کله یې کور ته راوسته د مېلمه ځای چې و دلته یې کښېنول پټ
هلته غلي غلي سره غږېږي چې اوس دا خلک خبر نه شي. خو دا ښځه خو د دوی د جملې نه وه که نه، دا هم د دوی سره په دې فساد کې ککړه وه. بس ښځې چې ولیده چې او چې داسې ښایسته ښکلي هلکان راغلي، پټه د دروازې نه ووته. بس کلي خلک خبر کړه چې د لوط علیه السلام سره داسې خلک راغلي، دومره ښایسته دي چې تاسو ولاکه په خوب کې م لیدلي، په ویښه خو څه کې په خوب کې م لیدلي داسې. بس خلکو یو دم راغر ویل را مخې ته کور ته راورسېدل، کور ته راوسته او شر شور شروع کړي. لوط علیه السلام ورووتو مخې ته دروازې ته چې ورته ویل چې ګورې دا خو زما مېلمانه دي او د خدای په جهت بیا بیمه کوئ، دلته ډېره بده خبره ده چې تاسو اوس د ما په مخ کې او دا مېلمانه راغلي او تاسو اوس په دې باندې تجاوز کوئ او هغه کې تېری کوئ، دا خو ډېره بده خبره ده، دا ولې داسې کار کوئ سره؟ هغه ورته ویل چې ګوره مخکې موږ یو آیات ته ولوستلو، قالوا الم ننهک من العالمین. هغه ورته ویل چې ګوره تا نو موږ درته ویلي نه وو چې تا به مېلمانه نه ساتي، دا مېلمانه به دې موږ ته راخوشي کړي، تا ولې شپه ورکړې دوی ته، موږ ته به دې راخوشي کړي چې مېلمانه راغلي، تا ته موږ نه ویلي چې مېلمانه به نه ساتي. هغه ورته ویل چې خو ما ته راغلو نو زه څه وکړم چې ما کور ته راشي، نو زه اوس مېلمه ته ورته وایم چې ویل تا ته موږ نه ویلي چې ته به مېلمانه ساتي، مېلمه به موږ ته راکوي. هغوی همدغه هر مېلمه مسافر به چې راغی بس لېواته بیا ورسره خو دا د خنجر زامن دغسې بدبخت ده، خدای شر به ولي او غرق کړي. بس خو خیر لانجه شوه دلته، چې لانجه شوه دلته وایي روایتو کې راځي چې بس لوط علیه السلام ورته ویل چې خیر صبر وکړئ، لاړو درستي مېلمنو ته ورغی. یو روایت دا دی چې جبریل علیه السلام ورته آواز وکړي دلته څه شر و شور دی، دا بیرون څه خبره ده چې دا شر و شور په دروازه کې شروع. لوط علیه السلام ورته ویل چې دا قوم بدبخت خبیث قوم راغلی او دروازه کې هغه راځي، تاسو ته لاس اچوي، دا لاس اچوي درته. نو په دې وخت کې ویل چې دا خبره لوط علیه السلام د دې خلکو سره لانجه شروع ورته ویل چې کاشکې ما یو قوت لري، زه خو دلته یوازې یم، که یو شاته م یو قوت وی، یو کورنۍ، یو زور را سره وی نو ستاسو سره به مې کتلي وی، خو مشکل دا دی چې زه دلته مسافر یم، یوازې دلته اوسېږم، بل څوک راسره نشته. جبریل علیه السلام ورته ویل چې راځه، بس نو راځه. بس تر دې ګوره لوط علیه السلام د خدای پیغمبر دی، دا نه پوهېږي چې دا اوس جبرائیل دی، دا اسرافیل دی او دا میکائیل علیه السلام دی. د خدای په جهت لږ هوښیار شئ. هغه خلک چې وایي چې انبیا علیه السلام علم غیب لري، نو هلته ابراهیم علیه السلام خلیل الله په دې پوه نه شو دا جبرائیل او میکائیل او اسرافیل. دلته لوط علیه السلام په دې نه دی پوه چې دا جبرائیل او میکائیل او اسرافیل دا لکان نه دي چې خلک ورته ضرر ورسوي، دا د دې دا صرف د عذاب په خاطر راغلي، د دې په خاطر نه دی چې خلک لاس ور واچوي. نو د خدای پیغمبر خو لکه عقل نه کار سړی واخلي کړه، کاره واضح دلیل شته، دې کې څه شک خبره شته. د الله په کتاب دا وایي او بس دوی شخ دي په دې کې، دا بعضې بدبخته خلک، دا بعضې قمقل چې بس انبیا علیه السلام او پلانکې او پلانکې علم غیب لري، چې د خدای پیغمبر خلیل الرحمن په علم غیب نه لري، لوط علیه السلام علم نه لري، رسول الله اسلام وایي چې علم غیب نه لري. دا څونه پیغمبران. یعقوب علیه السلام وروسته به قصه کې راشي چې زوی په کنده کې غورځېدلی دی، ورسره نږدې په کلي کې هم نه دی خبره چې کوم ځای کې غورځېدلی. نو څنګه علم غیب چې شته وایي اخر لکۍ لري علم غیب چې خلک وایي. نو بس لوط علیه السلام ونه پېژندل، خو چې کله یې ورته چې دلته راشه ورته زه جبرائیل یم، دا میکائیل دی، دا اسرافیل دی، ورخطا کېږم، غلی شه، هېڅ خبره هم نشته. اوس لوط علیه السلام خوشحاله شو. په دې وخت کې روایتو کې راځي چې بس یو دم د خبیثانو لوط علیه السلام د دروازه ماته کړله، دروازه ماته کړه چې هغه تعویلۍ دروازه چې کومې چې بنده کړې وه چې جبرائیل علیه السلام ورته آواز وکړي، نو دا دروازه چې ماته کړه بس راننوت تعویلۍ ته، چې راننوته بس په دې وخت کې ویل جبرائیل علیه السلام الله پاک ته هغه وکړي چې الله خلق خو داسې حال دی، اوس څه وکړو چې بس وهی اوس یې وهه قوم یې پرېږده، خو دا کوم کسان چې دلته راغلي دوی ته کم از کم مهلت ورکړه. نو بس یو تم جبرائیل علیه السلام د یو وزر دا چې براق ووهلو، چې براق یې ووهلو، ټول چې دا څه کسان دلته راغلي دا ټول په سترګو باندې ړانده شو، په سترګو ړانده شو، یو دا پرت ویل او منډې کړې. ځینې مفسرینو کرامو په دغه ځای کې یو ډېره باریکه نقطه لیکلې او ښه نقطه یې لیکلې، هغه دا ده چې الله عز وجل تر دې وخت هم نه غوښتل چې دا خلک هغه شي په اصطلاح سره عذاب پرې راشي. نو اوس چې دا جبرائیل علیه السلام په خپل وزر ووهل، دی هم د دې دپاره ووهل چې کیدای شي دوی په عقل سر ته راشي چې دا خو یو معجزه وه، دا خو ډېر بد کار وشو چې موږ کوم هغه کړی، راشي لوط علیه السلام ته عذر وکړي چې خیر دی موږ هر څه چې کړي غلط هم کړي او موږ د دې بد عمل نه توبه وباسو. تر سهاره پورې د خلکو ته مهلت بیا هم ورکړه شو، سترګې پرې ړندې کړې، معجزه دی الله پاک یې ولیدله، دا ټول شیان یې ولیدل، سره د دې خلکو د خپل عمل نه لاس وانه خطبه یې ونیسته. نو وروسته الله پاک ویل چې اوس نو جبرائیل علیه السلام ته چې اوس نو بس صرف سهاره پورې ورته ګورئ چې دا خلک کیدای شي لوط علیه السلام ته راشي او هغه وکړي. نو بیا لوط علیه السلام ته ورته ویل چې اوس خبره خرابه شوله، خلک یې ووهل ټول وتښتېده. نو ورته ویل چې ګورئ
هغه ښځه خو د هغوی ملګري او بدبخته. نو ورته ویل چې داسې به وکړئ، تاسو به د شپې په څه برخه کې نیمه شپه شاوخوا چې ښه تیاره شي بس تاسو به وځئ. دلته ځینو محدثینو دا یو خبر لیکلی چې دلته په دې کې یو ښار و چې هغه نومېدلو صغر یا صوغر نومېدلو. دا داسې و چې دا بحریلود داسې پروت دی، دې په کوز سر کې چې دی دلته دا ښارونه و، دغه طرف ښارونه چې کوم یو دا ټول هلاک شو. دا صغر ښار چې و دا جدا و، دا د شام په طرف پروت و. دې ښار ته الله پاک جبریل علیه السلام ته ورته وایي چې لوط علیه السلام ته ورته وایي چې د خپل اهل بیت سره بغیر د ښځې نه خپل لورګانو سره دې ځای نه وځي. او صغر دام راغلی، صغر هم راغلی دی، صاد غیر ری او صغر واو ورسره راغلی، دې کلي ته لاړ شئ، هغه کلی په امن کې دی. دا یو خبره ده. یو خبره خپله علامه ابن یسیر رحمت الله علیه را نقل کړې ده چې نه، جبریل علیه السلام حضرت لوط علیه السلام ته ورته وایي چې تاسو دې منطقې نه وځئ، مکمل شام ته لاړ شئ. دا منطقه سوچه پرې دی، دا کوم چې عذاب منطقه ده، دا خوښه کوي. نو هغوی په نیمه شپه کې بس دې څه نه وته. خو یو خبره جبریل علیه السلام ورته وکړه، قرآن عظیم شان کې باقاعده راځي. دلته اوس هغه آیاتونه مونږ لولو چې کوم آیاتونه دې په باره کې راغلي دي. وامطرنا علیهم مطرا، مونږ په دوی باندې باران وکړی دی، کاڼو باران دی، تیږو باران هم پکې. یو آیات شریف په سوره اعراف کې راغلی. دویم آیات په سوره هود کې راغلی، فلما جاء امرنا، چې کله د مونږ د عذاب حکم وشو، امر راغی، جعلنا عالیها سافلها، نو د لاندې طبقه هم لاندې کړه او پاس هم لاندې کړه، یعنې سرچپم دا کلی دغسې واړولو، سرچپم کې هغه ورته الټه وایي. نو بس دا کلي دا کلي چې و دا 5 کلي په دې روایت په حساب باندې قرآن شوی چې دا لاندې پس سره هم لاندې کې او لاندې سره هم پورته کې، داسې مکمل شی واړول. بالکل یو سړی چې دا شی داسې یو داسې کې داسې هم دا کلي واړول. علیها سافلها، پاس هم لاندې کې لاندې هم پاسه کړه، داسې یعنې سرچپم کړه ویښي. وامطرنا علیه حجارة من سجیل، او بیا هم وروسته په دې باندې د پخو کاڼو پخو شوو کاڼو باران وکړې، منضود مسومة عند ربک. بس په هر یو دلته دې آیات نه معلومیږي چې د هر یو باندې نوم لیکلی شوی، دا د پلانکي سړي، دا د پلانکي 4,000 کسان مې دلته اوسېدل. نو الله پاک هر یو دپاره خاصه تیږه مقرر کړې وه چې بل چاته به نه تلل، راسن به چې راغله ډاز په هغه بې پورې وشته. نو وایي چې دا آیاتونه به خلاص کړو، بیا به دې باندې تبصره وکړو. الحجر صورت کې بیا بل آیات راغلی، وقضینا الیه ذلک الامر، ویلې مونږ فیصله کړ، دوی ته هم دا خبره واضحه کړه د ابراهیم علیه السلام او هغه ته ذلک الامر، دغه خبر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، چې کله ابراهیم علیه السلام ورسره خبرې شروع کړې، ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې فیصله شوې ده، هغه خلق هم هلاکېږي سهار کې. بل په سوره هجر کې بل آیاتونه راغلي، فاخذتهم الصیحة مشرقین، سحر وخت کې چې دا کله لمر راختلو، په دې وخت کې دوی یو باندې سخت اواز وشو، صیحه ویل کېږي، یو چغې ته یو کلکه چغه پې وشوه. نو باید څه شو، فجعلنا عالیها سافلها، نو دا لاندې پاس طبقه راوخته، لاندې لاندې طبقه پاس راوخته. وامطرنا علیهم حجارة من سجیل، او په دوی باندې د پخو شوو کاڼو باران هم پې وکړې. بل سوره الشعراء کې بیا بل آیات راځي، ثم دمرنا الاخرین، بیا هم دا د دوی نه چې کوم کسان وو دا هم ختم کړه. وامطرنا علیه مطرا، په دوی باندې باران وکړه، سخت شدید باران. فساء مطر المنذرین، ډېر بد دی د ویرونکو باران، چې په کوم خلق الله پاک ویرولي او هغوی ایمان نه راوړي، په هغوی باندې چې کوم باران کې ډېر خراب خطرناک باران وي. نو دا آیاتونه مختلف آیاتونه د دوی قوم په باره کې چې راغلي وو، هغه دغه مونږ کړ. نو دې خلاصه علما کرام او مفسرینو دا لیکلي چې دا ټول آیاتونه سره د هغه په شکل ولیکي، د مضمون په شکل. نو هغه دا و چې جبرئیل علیه السلام خو دلته خبر خو خرابه شو، خلک راغله، دروازې را ماته کړه او راننوتو. جبرئیل علیه السلام په خپل وزر باندې ووهل او بیا مهلت ورکړي چې کم از کم دوی ته دومره مهلت چې کیدای شي عقل سر ته راشي، فکر وکړي چې دا خو د خدای معجزه وه. نو را به شي لوط علیه السلام ته به عذر زارې وکړي چې بس توبه ده، ته دوی چې لاړه توبه یې ونه شي، دا خو یو شی و. بس لوط علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام ویل چې اوس نو ته داسې وکړه، وځه دې منطقې نه. نو ما ویلې چې 2 روایت راغلي، یو وایي چې صغر چې دا په شرقي طرف کې د صدوم پروت و، دلته لاړ شئ او بس دې ځای کې دا ځای په امن دی. بل روایت دا دی چې نه، ورته ویل چې منطقې نه سوچه وځئ، شام ته لاړ شئ، د شام په طرف وخوځېږئ، بس هغې ځای کې تاسو خپل پروګرام جوړ کړئ. او د هغې نه وروسته چې کله ورته ویل چې نیمه شپه به تاسو اوسئ، چې نیمه شپه شوه تاسو منطقه پرېږدئ چې څوک ونه ګوري که نه دا خلک. نو دوی پټ په پټه چې نیمه شپه شوه دوی ورته روان شو او ورته ویل چې ګوره هېڅ څوک هم شاته نه ګورئ،
دا به شرط در باندې هېڅوک هم شاته نه ګورئ بس اندېښه به زی شاته به نه ګورئ چې څومره تیز مزل کولی شئ هغونه تیز مزل وکړئ د منطقې نه دغه منطقه چې عذاب پرې راځي دې ځای کې او بل شاته ځکه مه ګورئ چې شاته به ډېر بد حالي لکه اټم بم چې د چې عینا داسې لکه اتم بم چې استعمالېږي یو اتم بم نه بلکې ډېر اتم بمونه په یو ځای راخوشې کړي نو څه حال به وي نو وایي شاته به نه ګورئ چې زړه ونه چاودېږي به اصطلاح سره او بل مزل کې چې شاته سړی ګوري خو بیا خو سړی ځنډېږي نه ځان وباسئ ځان زر وباسئ نو چې کله مو ویلې چې صبح صادق شو چې دا څنګه مشرقین دلته اشاره ورته شوې چې څنګه سحر صبح صادق راوختو ویلې چې بس یو دم الله پاک جل جلاله او روایت کې راځي جبرائیل علیه السلام د خپل وزر ورلاندې کې همدې منطقې مکمل د 5 کلو لاندې او بل وایي چې میکائیل علیه السلام ورته خپل وزر ورلاندې کې هم پورته کړه روانې کړه وایي چې دومره اندازې ته ورسول چې اسمان ته نږدې شو بس هلته الله پاک هغه من سجیل چې ورته امطرنا علیه مطره دې باندې هغه نښه شوي نومول شوي کاڼي چې کوم الله پاک ورته برابر کړي دی یو دم شدید باران پې وشو او بس دی پې راتاو شو نو هر سړي ته تیار نومې شوي وکنه من سجیل منضود مسومة عند ربک د تا د رب په نسبت باندې تیار نومونه په لیکل شو بس یو دم باران پې وشو او بچي څه ټول هلاک شو او ښځې هم چې د لوط علیه السلام دا ورسله ځکه د لوط علیه السلام د دې کلی چې کله جګېدل د کلي منطقې نه لوط علیه السلام سره د خپل 3 لورګانو وتلی و دا باقي دلته پاتې و نو ځینې روایت کې راځي دې سره نور مؤمنان هم وو نو بس دی جګ کړه چې کله لوط علیه السلام د ساحې نه ووتو بس دی جګ کړه چې دنیا جګ کړه چې اسمان ته نږدې شو هلته نو سختترین شدیدترین باران پې وشو دا ټول هلاک شو بیا دا ځمکې راواخله یو دم یې داسې راوغورځوله چې غرس شو لاندې نو د دې په باره کې جیولوجي چې کوم یو د ځای کې دا کوم ځای کې چې دا بحر لوط دا خپله د بحر د سطحې نه موږ او تاسو د ځمکې په ټولې ځمکې په سطحه کې ټیټترینه نقطه چې کومه ده ټیټترینه د ځمکې هغه دغه بحر میت بحر لوط دا ټیټه ده دا تقریبا ځینې کتابونه لیکلي 1200 متره لیکلي ځینې 900 لیکلي ځینې 600 لیکلي چې 600 متره دا د ټولې ځمکې نه ټیټه ده د سمندر د سطحې نه ټیټه ده د ټولې دنیا سمندرونو سطح یو ده ځکه دا ټول سمندرونه یو ده دا توره بحیره بیا بارمورا بیا دې خواته دا مدیترانه د هغه سره لاره لري د محروق لاحل سره دې خواته د هغه سره بحر هند سره دا ټول سطح بالکل سره یو ځکه ټول یو سره لاره لري نو جګ او ټیټ پکې نشته همدا سطح ده دغه سطح نه بحر لوط یا بحر حمایت یا بحر مردار ډیټ سی چې کوم یو ده دا 3-4 غلغلي خو 600 اخري هغه ده چې 600 متره دا د بحر د سطح نه ټیټه ده دې په کور 600 متر څونه راځي دا غیر ډیره دونه ژوره ده نو دا همدغه کلي دا 5 کلي خو د بحر لوط په کوز سر کې و دام د چې په ځمکه ننوته دا ځای باندې ټیټ شوی دی نو ځینې علما چې هلته لاړ دي ویلي چې مونږ لاړو کله شاوخوا هم چې وکتل نو دا ځای داسې شوی دی چې لکه دې ځای کې چې سختترینه زلزله شوي او خصب شوي دا ځمکه ده چې کرته ننوتې او چاوده ده نو الله پاک دغه هغه پې وکړي او دا ځمکې دا چې بالکل د دوی دا قوم هر څه تباه شو دې نه وروسته الله پاک عز وجل د لوط علیه السلام او د هغه د قوم په باره کې قرآن عظیم شان کې باقاعده ډېر آیاتونه راغلي وایي چې فانجیناه واهله الا امرأته كانت من الغابرین نو وایي الله پاک چې لوط علیه السلام ته او دغه اهل ته مونږ نجات ورکړي غیر د ښځې نه چې هغه د پاتې کېدونکي هغه هم د هغه د قوم سره په هغه کې شریکه وه بل آیات شریف راځي فاسر باهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احدا الا امرأتك انهم مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح دغه جبرئیل علیه السلام چې کومه خبره لوط علیه السلام ته وکړه چې تاسو به د شپې په یو برخه کې وځئ شاته به نه ګورئ پرېږدئ چې هر څه کېږي هغه به کېږي فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احدا وامضوا حيث تؤمرون تاسو په دې شپې په یو برخه کې د کلي نه وځئ خو شاته به هېڅوک هم نه ګورئ او هغه ځای ته لاړ شئ چې کوم ځای تاسو ته ښودلی شوی دی هغې ځای ته ځان ورسوئ او په لاره کې چاته مه ګورئ بیا بل آیات شریف کې راځي سوره شعراء کې فنجیناه واهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ویلې د ته او د اهل ته چې کوم یو هغوی ته هم ټولو ته نجات ورکړي هم د منطقې نه وایسته خو دا ښځه بدبخته پکې پاتې شو ځکه د هغې سره په د هغه کې یو نو
لنجینه اهله الا امرأته كانت من الغابرین. موږ به دته هغه ورکو، نجات ورکو، اهل ته به ورکو، خو ښځه چې دغه د ملګري دغې ته نجات نشته. نو بس دا قوم ټول الله پاک هلاک او لوط علیه السلام سره د خپلو 3 لورګانو، صحیح روایت دا دی، د 3 لورګانو ورسره نجات پیدا کړي او دغه منطقه چې ټوله په دغه کې بحر لوط کې غرق شوه او د سمندر د سطح نه 600 یا 500 متره لاندې قطع شوه. نو دا قوم بیخي ختم شو او لوط علیه السلام د خپل اهل او دغه سره نجات پیدا کړي. او یو روایت دا دی چې مکه نږدې کلي ته لاړه، بل وایي چې نه، شام منطقه مکمله پرېښوه، شام منطقې ته لاړه، بیا هغې ځای کې څه وخت تېر کړ، بالاخره وفات شو هغې ځای کې. نو دا و د حضرت سیدنا لوط علیه السلام په باره کې مختصر شانتې معلومات او چې موږ وړاندې کې. نو درس همدونه بس دی. بس الله پاک دې موږ او تاسو د ټولو انبیا علیه السلام محبت او مینه په نصیب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.